السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور رشید علي او تاسو ګورئ پښتو یوټیوب ګروپ چینل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا چینل ما ستاسو دپاره صرف او صرف ساده پښتو ته راوړی دی چې تاسو پرې پوهیږئ. نه تاسو زیاتره مسلې به په دې چینل کې موږ ډسکس کوو چې په کومه باندې تاسو نه پوهیږئ کمنټ کوئ. نننۍ ویډیو کې به موږ بحث کوو چې په اے آی په مدد سره تاسو د خپل یوټیوب چینل څنګه ګرو کولی شئ. اسانه طریقه ده. وایټ سټوډیو کې دا درې سیټینګ چې کوم دی دا به زه تاسو ته ښیم سټپ بای سټپ، خو په دې به تاسو ځان پوهوئ. ویډیو سکپ کوئ مه چې تاسو ته پته ولګي. تاسو زیاتره ویډیو سکپ کوئ، تاسو ته نیمه پته ولګي نیمه نه. تاسو یو پرې دا ویډیو پوره وګورئ، که خوند یې درکړه مزه یې درکړه بیا راځئ دا ویډیوګانې ګورئ که ستاسو دپاره هیلپفول وي. خو که چېرته ستاسو دپاره هیلپفول نه وي، تاسو وایئ چې یاره دا زموږ د کار نه ده، نه بیا تاسو بالکل دې چینل ته مه راځئ. نه زه تاسو ته وایم چې چینل سبسکرایب کړئ، نه درته وایم چې لایک کړئ. صرف او صرف خونه او تونه کوم چې تاسو پوه شئ، تاسو ته پته ولګي. که تاسو په یوټیوب کار کول غواړئ، نو د یوټیوب چینل چې کوم دی مکمل سیټینګ چې کوم دی هغه په دې ویډیو کې ما جوړ کړی دی. تاسو وګورئ ویډیوګانې ما جوړې کړي دي دې باره کې. که تاسو په هغې نه پوهېږئ، تاسو د یوټیوب چینل مکمل تیار کړو. اوس تاسو وایئ چې یاره موږ ویډیو یو اپلوډ کړو، نو بیا موږ ته پته نه لګي چې بله کوم اپلوډ کړو، بله کوم اپلوډ کړو، نو بله کوم اپلوډ کړو. په دې دریو سیټینګونو کې به تاسو ته د دې دریو وړو څیزونو پته ولګي. یو به تاسو ته د ویډیو اپلوډینګ پته ولګي چې تاسو نیکسټ چې کومې ویډیوګانې دي تاسو ته به آیډیاز میلاویږي چې تاسو 2 3 4 ویډیوګانې څنګه اپلوډ کولی شئ. په دویمه خبره کې دا ده چې په دویمه خبره کې به تاسو ته سمپل او په اسانه باندې دا پته ولګي چې تاسو د خپل یوټیوب چینل ګرو کولی څنګه شئ او کم سټیټس مطلب کم څیزونه تاسو اپلای کولی شئ چې په هغې کې ستاسو ویډیو وایرل شي او ستاسو ټایټل او ټاپک چې کوم دی د اے په مدد سره سجیشن هغې تاسو ته درکوي. په هغې به تاسو ته سجیسټ کوي، په هغې باندې به ستاسو سمپل ویوز به خو زیات راځي. چینل باندې به ویوز زیاتېږي. څنګه به زیاتېږي تاسو ته زه په دې ویډیو کې ښیم، خو ټایم در نه ضایع کوم. د موبایل سکرین موبایل کې به کروم براوزر کولاو کوئ. دلته کې کروم براوزر چې تاسو کولاو کوئ، نه تاسو ته به سمپل داسې د ګوګل اے آی چې کوم سټاپ کتاب دی هغه به تاسو ته راشي. تاسو به دلته راشئ، نه تاسو به whitestudio.google.com یا دا شانتې یا مطلب که نه وي، نو تاسو به په دې کې خپل مخکې نه چک کوئ چې تاسو د یوټیوب سټوډیو څنګه کولاولی شئ. په دې کې زه تاسو ته ښیم چې وایټ سټوډیو تاسو ولیکل، دا ګورئ تاسو ته وایټ سټوډیو کولاو شوه. زیاتره خلک هغوی چې هغوی ته نه کولاویږي، مطلب هغوی وایي چې یاره وایټ سټوډیو ان انسټال کړئ. دا هغه بالکل نه. په دې کنټینیو باندې چې موږ کلیک کوو، نو په دې باندې سمپل دا به موږ ته خپل چې کوم زموږ چینل دی چینل به زموږ کولاو شي، اوپن به شي. چې چینل اوپن شي، په دې چینل کې 3 سیټینګونه زه تاسو ته ښیم چې ستاسو د چینل د ګرو راز دی. دا تاسو ته هېڅوک هم نه ښیي، خو که دا ویډیو ستاسو دپاره سکسسفول او تاسو په دې پوه شوئ او ستاسو دپاره کامیابي او په دې کې تاسو پوه شوئ چې یاره دا زموږ دپاره بالکل پرفیکټ ده، په دې باندې کار شروع کړئ. انشاءالله تعالی ستاسو چینل به چې دی نه په هفته کې دننه به ستاسو چینل ګرو شي. خو که تاسو ډیلی کار کوئ نه بیا هم صحیح ده. که هفته کې یو پیره ویډیو اپلوډ کوئ، 2 پیره ویډیو اپلوډ کوئ، 3 پیره ویډیو، هغه ستاسو باندې کار دی چې تاسو څنګه کولی شئ. صحیح شوه. خو هغه د هغې نه مخکې ما خو تاسو ته ووایي چې تاسو به هر څیز له خپل یو ټایم ورکوئ. چې ټایم ورکوئ، د هغې ټایم نه به څه دي چې هغه ټایم ضروري دا دی چې تاسو د وایټ سټوډیو خپل په کروم براوزر کې اوپن کړه. چې کله دا په کروم براوزر کې تاسو اوپن کړه، نو په دې کې زیاتره خلک دا کوي چې هغوی ته پته نه لګي چې یار موږ څه وکړو. کروم براوزر به کولاو کوي. چې کروم براوزر تاسو اوپن کړه، په کروم براوزر کې به خپل یوټیوب چینل www.youtube.studio.com به ولیکئ. داسې بس تاسو چینل تاسو ته کولاو شي. اوس په دې کې 3 څیزونه دي. اولنی څیز څه دی چې تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کوئ. دا پاسه نه چې 2 نمبر سټپ دی، په دې باندې چې تاسو کلیک کوئ، نو په دې به سمپل او سمپل په اسانه طریقه باندې تاسو ته راشي. مکمل د چینل چې کوم ډیشبورډ ټایپ دی هغه به تاسو ته راشي او تاسو به د هغې په مدد باندې چې کوم دی نه خپل د یوټیوب چینل چې کوم دی ګرو کولو طریقې 3 قسمه تاسو ته به پته ولګي چې د یوټیوب ویډیو جوړول مطلب نیکسټ ویډیو موږ کومه جوړه کړو، په څه طریقه باندې جوړه کړو، څنګه به کار کوو. دا لومبی سټپ دی، اولنی سټپ. خو په دې کې څه دي چې دویم سټپ چې کوم دی هغه به دی چې تاسو ته به اے آی والا په خپله باندې ټایټل تمنیل وغیره دا به تاسو سجیسټ کوي او سجیشن به هغوی تاسو ته درکوي. دریم په دې کې دا چیز دی چې تاسو د اے آی په مدد سره خپل وی آی پی تمنیل جوړولی شئ. د هغې دپاره د ګرو دپاره کار کولی شئ، اسانه او سمپل طریقه. چې کله تاسو ته دا شی اوپن شي، نو په دې کې چې تاسو وګورئ، نو تاسو ته داسې چینل یو خپل ډیشبورډ کولاو شي. د ډیشبورډ ته وګورئ چې دا کولاو شي، نو په دې کې اوس تاسو وګورئ، نو سمپل دلته کې تاسو ته دا پاسنې 2 نمبر چې کوم آپشن دی هغه تاسو ته ښکاري. که نه دا 3 نمبر چې دا ویډیو والا آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ، نو سمپل او اسانه طریقه د دې دا ده چې په دې تاسو کلیک کوئ. که چېرته تاسو وایئ چې یاره موږ ته دغه هم نه دي، نو تاسو دلته کې وګورئ، نو دا پاسه دې ځای کې دا پلس یو آیکن دی، دا اسک سټوډیو، په دې به کلیک کوئ. لږ غونته کې به دا داسې ګورو چې دا ټایم موږ له لږ زیات اخلي، نو په دې وجه باندې مسله ده. نو د موبایل په سکرین باندې به زه تاسو مکمل پوه کړم، ځکه چې د نټ مسله دا وګورئ. دا اوس دلته کولاو شو. اوس په دې کې 2 څیزونه دي. په دې یو دغه کې چې تاسو وګورئ مخامخ، نه 2 څیزونه موږ ته شو کوي. صحیح شوه. یو دا راغی، دا وګورئ، دا راغی. اوس دا به اوس داسې کولاو په دې کې وګوره. په دې کې دې ځای کې دا وګوره، نو دې کې تاسو ته وایي چې دا
دا how ask should you مطلب تاسو څه هیلپ وکړو یا سمرایز کامنټ یا سجیشن نیو آیډیا باندې چې تاسو کلیک کړئ په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نه په اسانه طریقه باندې بس سمپل هغه به موږ ته هغه آیډیاګانې راولي 3 ویډیوګانو دپاره چې کومې نیکسټ زمونږ مطلب اے آی موږ ته سجیسټ کوي هغه وایي چې یاره تاسو دا ټایټل به موږ له راکړي هغه به موږ ته مکمل د چینل دا اوس وګورئ دلته کې دا شروع شوی پښتو ګروپ یوټیوب چینل نه دلته کې که تاسو وګورئ دا لکډاون کې دا به غټ کار نه کوي صحیح شوه چې زه تاسو پې مکمل پوهېږم په دې کې وګورئ دلته کې دا موږ له دوی دا 3 ټاپک راغلی یو لومبی ټاپک یې سره راغله स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएटिंग वायरल AI जनरेटेड वीडियो दा शो न्यूज़ चैनल सॉरी हाउ टू मोनेटाइज स्पेसलेस पोस्टो मोटिवेशनल या अदर चैनल दा द्वेम शो او کلان د تاسو ګورئ نه ایڈوانس موبایل CEO سیټینګ مطلب وغیرہ وغیرہ دا دریم شو دا لومبی آپشن شو په دې کې تاسو ته وګورئ نه دا درې سیزه تاسو ته په دې کې درکړي دي اوس که تاسو وایئ چې موږ په دې نه پوهېږو نو تاسو سمپل راشي دا واسه دې ځای کې انسپایریشن تاسو ته ښکاري په دې انسپایریشن باندې چې تاسو کلیک کړئ نه په دې کې تاسو وګورئ که تاسو پکې ټایټل ورکړئ نو ټایټل په حساب باندې به تاسو ته یو ویډیو راوړي چې تاسو کوم ویډیو جوړوئ د هغې ټایټل ورکړئ نو تاسو ته به لاندې د هغې مطابق چې کوم دی اے آی والا ټایټل به تاسو ته جنریټ شي او تاسو ته به راشي خو که نه تاسو چې دلته کې وګورئ دا ولې چې زمونږ نوی چینل دی پښتو ګروپ یوټیوب چینل نه دا وګوره اټومیټډ ویډیو انرژي دغه شانتې شورټ میسټري اور ایډوانس انالیټکس اور ګلوبل ایکسپیرینس اور الګوریدم سینس صحیح شوه دا 4-5 آیډیاګانې موږ ته رالې اوس په دې کې که تاسو وایئ چې یاره منګه مطلب موبایل والا یو یا منګه پښتو سټریټجی یا یوټیوب چینل دا غوړې د پدې ځکه دا ما کلیک کدا غوړې پښتو یوټیوب سټریټجی په دې باندې ما کلیک ک سمپل په دې ځای په ایکسپلور آیډیاز باندې چوغخی نه د لاندې آیډیاګانې چې کوم دي دا به موږ ته مکمل چینج شي چې چینج شي نه په دې آیډیاګانو کې به موږ ته مکمل طریقه نوې راشي چې څنګه به تاسو دا ټاپکونه موږ ته دا وګورئ د یوټیوب مطابق چې کوم دی هاو ټو یوز پښتو وایس اور اے آی مونیټایز سپیشلیست چینل یوټیوب دغه شانتي لاندې چې وته وګورئ دغه شانتي ریویو پاسه وته وګورئ یوز جیمینای ای ریسرچ های سی پی ایم پښتو کیورډز وغیرہ وغیرہ چې تاسو دې ځکه دا وګورئ دا په دې کې دا تاسو ته خاص سیټینګونه چې کوم دي دا تاسو ته په دې کې ملاويږي خو که چېرې تاسو وایئ چې یاره موږ ټایم ضایع کوو او په زول لکه مطلب سکریپ کوئ او دغه کوئ او تاسو پې کار نه کوئ محنت پې نه کوئ نو بیا د دې تاسو ته هېڅ فایده نشته دی نننۍ ویډیو تر دې ځای پورې وه انشاءالله تعالی نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو خو کمنټس کوئ چې څه مسلې نه انشاءالله د هغې مطابق به موږ ویډیو جوړو نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ